دغسې په هرات، قندهار، هلمند، لوګر، خوست، لغمان، ننګرهار، کابل په مختلفو ولایتونو کې مختلفې پروژې لرو چې په دې باندې به انشاءالله کار کوو. نو راځئ چې دغه نظام په دغه حالت کې چې بغیر د کوم هیواد له تمویل څخه، بغیر د کوم جهاني سازمان له حمایت څخه په خپلو منابعو کار کوي او په هره برخه کې دغسې پرمختګونه ستا را روان دي، نو تر دې به نور ښه نظام موږ څنګه پیدا کړو؟ الحمدلله د دې نظام که مشران دي که کشران دي، دوی د ولس په منځ کې دي، د ولس ځان جدا نه بولي. دلته که تاجک ده، که ازبک ده، که پښتون ده، که ایماق ده، که پشهی ده، که عرب ده، که هزاره ده، ټول سره ورونه یو. نور باید تاریخ تکرار نسی او د بیگانه او خلکو په پوچو تبلیغاتو باندې غلط نسو. دا د اسلامی امارت په تعهد باندې دلالت کوي چې بغیر له کوم تمویل څخه دومره سترې سترې پروژې عملي کیږي. تاسې باور وکئ چې د موږ اکثریت وزیر صاحبان خپل کورونه نه لري، د موږ د کابینې اکثریت غړي خپل کورونه نه لري، څوک یې نشي ثابتولی چې خپل کور لري، مارکیټونه نه لري، تجارتونه نه لري. یو نیم خو به خود داسې وي چې له پخوا نه له پلار او له نیکونو نه تاجر پاته سوی، یا افغانستان د هیواد د مختلف خلک دي له پخوا نه پیسه داره پاتې سوی، خامخا به وي. په مجموع کې دا نظام هغه نظام ده، په هغه نقش قدم روان ده چې په کوم نقش قدم باندې د خلفای راشدینو نظام روان و.